عبدالله د سفر په اړه دومره ووایم چې د پاکستان کلونه وروسته لومړنی افغان چارواکی دی چې د پاکستان له لوري دغسې یو ډیر تشریفات ورته نیول کیږي او ښه هرکلی کیږي که هغه ته 2 کیلومتره سړک بند و هغه اشتراعات چې کوم لګول شوي وو نو دی ښکارندویي کوي چې اوس پاکستان غواړي له دوی سره اړیکې ټینګې کړي نو دا چې سوال دا ده چې دا ولې دوی اوس غواړي چې اړیکې ټینګې کړي دغلته د طالبانو په نړیواله او سیمه ییزه سطحه نفوذ او د نړیوالو اړیکې له هغوی سره چې وخت نه وخته دوی غواړي له په قطر کې طالب مشرانو سره دوی ناستې پاستې وکړي نړیوال دې نفوذ د طالبانو پاکستان اندېښمن کړی دی او پاکستان هغه کوم تیر کې چې و 2009 کال یا 2010 کال پرون یا 2000 لومړي کالونو پورې چې طالب یوازې پاکستان ته اړ و ځکه که پاکستان ځمکه نه ورکړي مهمات نه ورکړي طالب جنگ نشوي کولی هغه زمینه ورته برابره کړې وای خو اوس طالب چې د طالب مشرانو 2012 کال وروسته چې کله د قطر دفتر جوړ شو هغه څخه وروسته دوی خپلې کورنۍ له پاکستان څخه وباسلې نو طالبانو دا هڅه وکړله چې د پاکستان پر ځای یو بل بدیل هیوادونه پیدا کړي چې طالبان په دې برخه کې بریالي شول او افغان حکومت هم د پاکستان سره وخت نه وخت حتی د ډیورند تر خط پورې ورتیر شول ترڅو طالبان خبرو ته حاضر کړي خو پاکستان چې اوس هغه نفوذ په طالبانو باندې لري هغه کنټرول په طالبانو باندې لري بار په خپلو وعدو کې پاتې راغلل او دوی ونشو کړی چې طالبان خبرو ته حاضر کړي او بل د طالبانو دغه د 18 میاشتې چې کومې خبرې اترې له امریکا سره وي نو پاکستان هڅه وکړه حتی د یو ځل د خبرو کوربتوب ولري خو په دې هم بریالي نشول نو اوس په هغه سایډ کې پاکستان خپل نفوذ بایللی دی او پاکستان اوس په دې لټه کې دی چې افغانستان کې چې راتلونکي بدلونونه راځي باید دوی آماده ورته اوسیږي نو دې لپاره د ښه اپشن همدغه حکومت کیدای شي بیا ډاکټر عبدالله یا دغسې نور ډلې چې دغه د سولې غواړي د سولې لپاره هلې ځلې وکړي دوی دې باندې کار کوي ترڅو وکړای شي راتلونکي بدلونونه چې افغانستان کې راځي خپل نفوذ یا د خپل هیواد موقف یا ګټې خوندي کړي